تیر شوی وخت هیڅ کله بیرته نه راګرځي. سلامونه ملګرو، نن د ژوند یو قیمتي حصه باندې خبرې کوو او هغه د وخت. ډیر خلک فکر کوي چې پیسې تر ټولو مهمې دي، خو حقیقت دا دی چې پیسې بیرته ترلاسه کېدای شي، خو تیر شوی وخت هیڅ کله بیرته نه راګرځي. هره دقیقه چې بې ګټې لاړه شي نو د ژوند یوه اهمه برخه مو له لاسه وځي. که نن خپل وخت په زده کړه، کار او له خپلو خوبونو لپاره ونه لګوي، سبا به صرف پښیماني در سره وي. کامیاب خلک له نورو خلکو ځکه مخکې وي چې هغوی د خپل وخت قدر پیژني. هغوی هره ورځ یو نوی زده کړه کوي، په خپل هدف باندې کار کوي او بې ځایه وخت نه ضایع کوي. که ته هم هره ورځ یو ساعت له خپلو خوبونو لپاره مصرف کړې، څو میاشتې وروسته به ته هم د خپل ځان یو ښه او غوره شکل ووینې. وړوکې قدمونه تر ټولو لوی بدلون راوستلی شي. نو د نن نه اراده وکړه چې خپل وخت به نه ضایع کوي، بې ځایه ټولنې، بې ګټې بحثونه او سستی به له خپل هدف نه لرې کوي، او خپل وخت به د خپلې کورنۍ، زده کړې او له خپلو خوبونو لپاره وقف کوي او خپل ژوند به جوړوي. په یاد ولره، وخت د ژوند تر ټولو قیمتي حصه ده. که د وخت قدر دې وکړو نو کامیابي به درپسې شي. که وخت دې ضایع کړو، وروسته به صرف افسوس پاتې شي. نو د نن نه شروع وکړه، ځکه چې سبا هیڅ کله نه راځي.